بسم الله الرحمن الرحیم. علما کرام په دې باندې متفقه فیصله کړې ده چې د ترافیکو هدایات منل او ترافیکي اشارې په پام کې نیول واجب دي، لازمي دي، ضروري دي، ځکه چې تخلف په صورت کې واقعا سړی له ناګوارو پیښو سره مخامخ کېږي. کله کله تلفات په هغې کې راځي، خدای مه کړي انسانان پکې وژل کېږي، خسارات رامنځته کېږي او همداراز د خلکو هر څه حق تلف کېږي. او قسما د ترافیکو اشارو او شیانو څخه تخلف کول داسې بې ادبي هم نه ده، د انساني کرامت څخه هم خلاف کار دی چې سړی بیا کله کېږي او موټر بې طرزه او بې درکه چلوي، خلک هم په بد نظر ورته ګوري. نو انساني کرامت سره هم ښایي او له شرعي اړخه څخه هم هیله لرو چې مجاهدین د ترافیکي مسایلو ته ډېر پام وکوي او د علما کرامو دا خبره هم پر ځای کړي چې د ترافیکو خبره منل واجب ده، عمل ورباندې کول شرعاً واجب ده او د خساراتو او تلفاتو څخه ځان ساتل او نور خلکو ژغورل دا د ټولو فریضه ده. نو ځکه دا د نن ورځې چې پای ته ورسېد دا درس ډېر ګټور و. ترافیکو له محترم ریاست څخه ډېره زیاته مننه کوو او همداراز له استاد څخه او له ټولو ملګرو څخه چې په ښه صمیمیت سره دا درس ووایي پای ته یې ورساوه. الله تعالی دې وکړي چې ټول په ډېر ادب احترام او د خلکو د ولس د ارزښتونو په پام کې نیولو سره د موټر وچلوي او خلکو ته هم اذیت جوړ نه شي. احترام وساتئ. السلام علیکم.